ننګرهار میشتي د اسلامي امارت د هغې پریکړې ننګ او ملاتړ کوي چې له مخې هیواد ته د پټاقیو او نورو لوبیزو چاودیدونکو توکو پر واردولو پلور او تولید بندیز اعلان کړی دی. دوی وای د پټاقیو کارولو له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي او د شپې لخوا به ورسره ډیر نارامه و او خوب به یې نشو ترې کولی. ننګرهار کې یو شمېر هټیوال او کاروباریان د افغانیو یو ګون او دوه ګون بانک نوټونه نه اخلي او د چلښت وړ نه بولي، خو د افغانستان بانک مسؤلین وای واړه بانک نوټونه او سکې د چلښت وړ دي، هیڅوک یې له اخیستلو انکار نشي کولی. ننګرهار کې د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډ نندارتون د جوړېدو په موخه ناسته ترسره شوه. د ننګرهار صنعت او سوداګرۍ رئیس سید عبدالبصیر پاچا په مشرۍ د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډ نندارتون د تنظیم په موخه لومړنۍ ناسته ترسره شوه چې پکې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو ګډون کړی و. جوزجان ولایت کې د 1.8 میلیونه ډالرو په پانګونې سره د سیمنټو د سترې کارخانې عملی چارې پیلېږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان اعلان کړي ټاکل شوی د سبا دوشنبه د غوي ومه د جوزجان ولایت د یتیم تاق د سیمنټو د سترې کارخونې عملی چارې رسما پیل شي. او روسي شرکتونه په افغانستان کې د برېښنا شبکو د پراختیا په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان برېښنا شرکت مشرتابه روسیې ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد د برېښنا سکتور د یو شمېر تولیدي او تخنیکي شرکتونو رئیسانو سره کتلي او پر یو شمېر موضوعاتو ورسره هوکړې ته رسیدلي دي.